قدرمن لیدونکو کامې ولسوالۍ ته راغلی یم لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه دلته نو اوس د ګاڼۍ موسم ده د ګوړې موسم ده دلته اوس په دې وختونو کې ګوړه جوړیږي یو حاجي صاحب مې تر څنګ ولاړ ده دی هم راغلی ګاڼۍ د ګاڼۍ سیل کې یا به ګوړه اخلي حاجي صاحب ستړی مه شي مهرباني خوشحاله اوسئ تاسو هم په خیر راغلی کامې ته او د ګاڼۍ نه او د ګوړې د جوړېدو د دې ځای نه هم لیدنه وکړله تاسو ته هم ښه راغلاست وایم خیر اوسئ مهرباني الله دې خوشحاله لره ژوندی اوسېږي حاجي صاحب محترم داسې راته ووایي چې خپله د ګاڼۍ لري او که نه د ګوړې جوړول لیدو ته راغلی یا مثلا څه ته راغلی ما خو همداسې دغه منطقه کې زموږ دا ګاڼۍ ده او د سیل دپاره راغلی وم او خپله خو ګوړه دلته نه جوړوم خو خپله د ګاڼۍ سیل دپاره راغلی یم او ګوړه او دا ګاڼۍ او دا شربت دا کار مې هم کاته د سیل دپاره هلته راغلی وم د ګوړې پروسس څه رقم کېږي ګوړه څه رقم جوړیږي دا ګوړه د څه شي نه جوړیږي دغه ټولو په اړه تاسو ته معلومات ورکوو الله دې خوشحاله را وروره تاسو خپله خواږه استئ وروره دا خو ګوړه د ګني نه جوړیږي دلته عموما خالص ګوړه ملاویږي په نورو ځایونو کې بازارونو کې د پېښور په ګوړو کې ټولو کې هغې کې ملاوټونه خو دلته خصوصا صرف خالص ګنی چې دی دا اوبه کېږي او دغه کړي ته راځي بارم ډیګۍ لګولې هلته ذخیره کېږي دا ګنی هلته اوبې جمع کېږي اوبه پاکېږي چې هلته پاکې تصفیې شي بیا دې پیپ کې راځي بیا پیپ نه دلته دې کړي کې راځي 3 ساعته دې پسې اور بلي د 3 ساعتو حرارت نه بعد بیا دا په سانچک بدلیږي بیا دا سانچک دې کړي ته موږ راچو دې بخته دې ته موږ او ټینګېږي بیا دې ته راچو دې ته چې کله راواچو وروره بیا پکې رمبي وخو دا سانچک ماتېږي دې نه بیا ګوړه جوړېږي یو ورځ به تقریبا په کیلو کې حساب کې څو کیلو خوري یو کیلو خوري کم وروره داسې وي او په دې سکلو که نه او دا چارمغزی چې که نه دا لکه دغه ماولي دا پلو والا دا خو وروره داسې یو کیلو خو دا وخو بس ورور راوړي ها کاري صاحب والا په دې کاري صاحب والا کې یو کیلو وخو وروره قدرمنو لیدونکو ګوړه خو مو لیدله خو د ګنۍ شربت خالص شربت هغه شربت چې خاص شربت د خالص شربت ده قاري صاحب تا نه مننه ژوندی اوسېږي او نام یې خدای چې ګیلاس ته مې راته ډکه چې دې څکلم داسې عادي خبره نه ده نو دغه ګوړه د کوم ځای خلک ډېر وړي کوم ځای خلکو دغه ګوړه ډېر هغه کوي اخلي دې ځای نه په روز کال تقریبا داسې 500 منه ګوړه فرانسې ته مونږ لېږلې وه همدې ګاڼۍ نه او څه کال دا د اوس 100 منه ګوړه نن مونږ امریکا کلیفورنیا ایالت ته مو لېږله نو دغسې نور مثلا مزار ته قندهار ته لوګر ته کونړ ته دغې ولایتونو ته مونږ خپل الحمدلله تولید کوو تاسو هم لیدله چې هغه تبۍ په سر او کړۍ په سر ګوړه نه ایسارېږي نو چاته رسیم نه داسې یو قلعه ده چې دا ډېره زیاته مشهوره قلعه ده دا اول سر کې د وزیر اکبر خان په نامه باندې قلعه وه او د هغه پکې اوسېدو او د هغې نه بیا کښېنه دا مهاجر رالو دا یو کور اوس هم هغه دی کې پروت دی او دا دلته مهاجر اکبر خان نومېدو بیا هغه راغی هغې پکې څومره وخت تېر کړو د هغې نه بیا وروسته حاجي حسن خان راغی د هغه هم پکې لاړو دا قلعه اوس هم ولاړه ده اوس یې دامنو ته پاتې ده نو دا د دومره عمر قرار ده حاجي صاحب دغه قلعه څنګه جوړه سوې خلک وایي چې د دې قلعه د دیوال بر 1.5 متر دی یعنې پلانواله 1.5 متر یې سور دی او د دې قلعه د تیږه د دې غره نه لاس په لاس راغلی او بیا دا خټه په پلانو پخ کړي دا او د هغې نه بیا دا دیوالونه کړي لکه له کوم غره نه یې دغه تیږه لاس په لاس راغلی شینکۍ غونډۍ نه دا خو ډېره زیاته لاره هم ده حاجي صاحب ډېره لار کې هغه ډېرې پراتې دي چې کومه خرابه تیږه او لار کې غورځولې هغه د قطار ځایونه معلوم دي او په هغه وخت کې دا راچلېدلې ده او دا قلعه دلته لګولې دا قلعه جوړه کړې خو 1.5 متر سور دی تقریبا څومره کاله به کېږي چې دغه قلعه جوړه شوې هغه وخت کې چې موږ لا مهاجر شوي نه وو هغه وخت کې خلکو ویل چې دا 360 کالو قلعه ده چې موږ مهاجر شوي نه وو د ظاهر شاه په وخت کې
او د هغې نه دې پله دا عمر هم وتلی دی نو دا معلومات نشته چې دا څومره دغه ده یعنې تقریبا 400 کاله مخکې دا قلعه هو دغه تاریخ لري وو یعنی دا لیدونکو 400 کاله کې چې دا قلعه جوړه شوې ده او تا اوس هسې ویلي چې دغه کس لمسي دلته پکې اوسېږي کړوسي اوسېږي د هغې اوس دغه نوسي نه چې کړوسونه هم خبره ور واوښته دی دا درېیم لمبر سړی چې دی د حاجي حسن خان دا حاجي حسن خان نوسي پکې اوس اوسي قدرمنو لیدونکو په کامه کې د ګوړې ګاڼۍ ولیدې هغه مشهوره قلعه م ولیدله نو اوس د کامې یو څه چې بل ډېر زیات مشهوره دي او ډېر زیات مینوال لري ډېر زیات خلک د دې څخه استفاده کوي د لرې ولایتونو څخه خلک دې ځای ته راځي او بیا چا ته راځي بیا نامعین ماما ته راځي ته وایې چې دغه د کامې شیریخ ولې دومره مشهوره ده دې کې څه داسې خواږه مزهدار دی چې خلکو ته داسې خوند ورکوي او خلک د لرې ولایتونو څخه دلته ورته راځي او دا شیریخ خوري مهرباني دا خو خلکو ته ټولو خلکو ته ښکاره معلومات دی چې دا د غواګانو شودې دي طبیعي او د هماغې شودو نه موږ پیروی غونډو دغلته یې ځان سره ګرمو او که تاسو اوس موجوده موږ سره شودې پرتې دي تیارې مې اخیستې که تاسو کمره ویسئ ویې ګورئ زموږ ټول سیستم باندې به ټول الحمدلله خلک پوه دي خو ټوله دنیا به بیا هم یو ځل مطمئنه شي چې همایون ماما د طبي شودو نه شیریخ لکه د غواګانو شودو نه شیریخ جوړوي او دغه چې کومې شودې پیروی کوي هماغه پیروی په بیرته موږ استعمالوو په دې شیریخ اچوو نو موږ په دې مطمئن یو چې په تمامه نړۍ کې الحمدلله داسې شیریخ څوک نشي جوړولی لکه موږ چې په کامه کې جوړو بالکل ښه د دې د جوړولو طریقه څه رقم ده معین ماما دا شیریخ په څه رقم جوړیږي ځکه دا لیدونکي به ډېرې پوښتنې کوي چې دا په کومه طریقه جوړیږي دلته فقط یوازې چې زه ګورم یخ ده او نور شی نشته دې طریقه څه رقم ده نو د دې خو محترمه وروره دغه زما په لاس باندې چې دی دا قالب دی د صادر نه او د دې شاته دا واوره ده او مالګه ده دا مالګه او واوره چې یو ځای شي دا د الله په قدرت سره د دې قالب نه یخچال جوړوي او دا مایا شودې موږ هغه یو ملګری بل لګی دی هغه لکه هغه جوړوي شیریخ راته جوړوي مایا شودو نه زه دلته توضیح کوم لکه دې کې مثلا تاسو بیا مثلا رنګ تام هم ورکوي لکه د مثلا لکه د عام تام یا مثلا دې تر څنګه بل څه تامونه ورکوي لکه د مالټې شی دا به شیپ کې اچوي نو موږ خو تام داسې چې زموږ په کوم موسم کې کومه میوه وي هماغه میوه موږ استعمالوو که آمي که امروتي مالټه خو پکې چا نه ده استعمال کړې خو مثلا کیله پکې استعمالېږي بعضې ملګري راځي چې هغې داسې غواړي موږ ته د ګوړې نه یې جوړ کړه نو هغه ګوړې نه به لکه بوره پکې نه وي خوږی د ګوړې هغه که یا ام یا کیله یا امروت څوک بعضې خلک شفتالو غواړي که نه کومه خوږه میوه یي چې تروشوالی ونه لري او دې کې څه فرق راونه باسي هغه میوې موږ ذایقه نه استعمالوو هماغه د موسم میوه استعمالوو ملک صاحب داسې راته ووایي چې د شیریخ ته هر ورځ دلته راځي که نه تنه نن دې شیریخ ته شوق کړی بیا په دې ماښامي کې راغلی شیریخ ته والا مو خو چېرته بل ځای ته تللي وو چکر دپاره او دا ملګري را سره وو مشران سپین ګیري او به دوی ویلې وایي بس راځئ چې نن دا شیریخ وخورو یعنې هره ورځ نه راځئ کله کله راځئ نه هره ورځ خو نه راځو کله کله راځو مخکې معین ماما سره خبرې کولې هغه راته ویلې چې دغه د موږ شیریخ ځکه مشهور دی چې ښې شودې دي او مزهداره شیریخ برابرو نو ځکه وایي خلک ډېر راځي نو تاسو د کامې خلک یاستئ په کامه کې نو ته راته وایې چې دغه شیریخ د کامې څنګه مشهوره ده د کامې شیریخ چې واقعا دغه نه پټه خبره نه د همایون ماما شیریخ چې دا په ابتدا کې اول د شروع کړو او دا پکې ډېر مهارت لري بالخصوص دا نور هم چې جوړې شوي دي دا هم اوس ښه دي خو دا پکې د مشهورتیا ډېره لرې تللې ده او بل خواریم کوي دا شیریخ ته وګورئ چې دا وګوره امروت هم پکې اچولي دي او نوره خواري هم پکې کړې ده او شوده او دغه کې دې کې دغه نشته دی ملاوټ نشته سوچه دغه اخلي ده ناملي او دا دغه چې دی دا پیروی دی هم سوچه دی او هر څه مطلب ښه دي که تاسو داسې مثلا ننګرهار ته لاړ شئ یا مثلا کابل ته لاړ شئ داسې دا خلک ګوري چې وایي یاره پوښتنو کې د کوم ځای د کامې درته چې په کامه کې خو شیریخ او ګوړه ډېر مشهور ډېر به خوشحاله کېږئ ډېر مو خو په دې باندې ویاړو فخر پکې کوو په دې خپله کامه باندې چې دلته د نورو منطقو د نورو ولایتونو د نورو ولسوالۍ خلک راځي او دلته دا ګاڼیګانې دا ګوړې او ګني او سانچخونه او شربتونه او دلته چې راشي دا شیریخ دا چې وګورو موږ په دې فخر کوو ویاړو چې د دې وطنوال د چکر ځای دی او دلته د دوی طبیعت برابرېږي نو موږ په دې باندې خوشحاله یو